دلته موږ سره د دوه مجهوله خطي معادلو د حل یو تمرین دی. موږ ته وایي چې لاندې جدول داسې ډک کړئ چې هر افقي قطار یې د لاندې معادلې یو حل وښیي. دلته موږ سره جدول دی او دا معادله ده. دې د حل کولو لپاره موږ راځو دغه معادله په یو چټل نویس ورقه کې حلوو. دلته موږ سره هماغه معادله لیکل شوې ده او د دې لپاره موږ څو طریقې لرو. یو طریقه دا ده چې موږ دا داسې ساده کړو چې اکسونه یو خواته واړو، وای ټول بل خواته واړو، او یا داسې کوو چې موږ په ایکس کې قیمتونه اچو او د وای قیمتونه ترېنه لاس راوړو. هر ځای کې چې ایکس وي د هغې قیمت اچو، وای ترېنه لاس راوړو. راځو موږ دا دوهمه طریقه باندې اوس کار کوو. نو موږ لیکو چې دا معادله به پیل کړو دې سره -3 موږ سره دی، قوس کې ایکس په ځای به قیمت راشي -15، بیا ورپسې جمع وای مساوي کېږي له څو سره 15x، 15 په خپله لیکو، ایکس په ځای -15 او جمع 2y، دا به مساوي شي د -3 په -15 کې دا کېږي 15 جمع وای، دا مساوي شو 15 کې 15 -15 کېږي ځکه علامه منفي ده، جمع 2y. اوس که چیرې غواړو چې معادله وای لپاره حل کوو، موږ کولی شو دواړو خواو نه 2y منفي کړو تر څو یوازې دې خوا ته موږ سره وای په لاس راشي. -2y او -2y دواړو خواو نه منفي شول. همدارنګه که چیرې غواړو چې موږ سره یوازې وای دلته لاس کې پاتې شي، دواړو خواو نه 15 منفي کوو، -15 او -15 دا به مساوي شي -15 نه چې 15 منفي شي دا ختمیږي، دلته وای نه چې 2y لاړ شي دلته 5y پاتې کېږي. همدارنګه دلته 15 شو نه -15 شو -15 دا کېږي -40 او 2y نه 2y ختمیږي. نو 15y مساوي شو له -40 سره. دې ځای نه موږ وایو چې y به مساوي شي دواړو خواو چې په 15 باندې وویشو، 40 چې په 15 وویشو، ځواب پاتې کېږي 8، علامه منفي ده. نو موږ سره ځواب راغی څو -8. راځو اوس دا قیمت هلته په تمرین کې لیکو. نو دلته لیکو -8، دا د قیمت شو. اوس راځو دا قیمت پیدا کوو او دې لپاره یو ځل بیا راځو هغه چټل نویس کې کار کوو. نو اوس راځو په معادله کې د وای قیمت 8 ضبط ځای کوو. نو لیکو چې -3x په خپله مثبت وای په ځای قیمت 8، دا به مساوي کېږي له 15x په خپله جمع 2y په ځای قیمت 8، دا به مساوي شي -3x جمع و پاتو کې 50 مساوي کېږي له 15x جمع 2 پاتو کې 14 سره. نو اوس که موږ غواړو چې موږ سره مجهول ټول یوه خوا پاتې شي، موږ کولی شو چې دواړو خواو سره دغه 3x جمع کړو. دې سره به دې ځای نه x ختم شي، دې سره به یو ځای شي. نو دلته هم 3x او جمع 3x دلته. همدارنګه دې دپاره چې دا مجهول یوه خوا پاتې شي ټول او معلوم بله خوا لاړ شي، دواړو خواو نه به 14 هم منفي کړو. 14 منفي 14 منفي. اوس به دا منفي جمع تر سره کړو. 3x به 3x سره خلاص شي، 5x او 3x دا به شي 8x. همدارنګه 14 د 14 سره خلاص شول، دلته 50 نه چې 14 کم شي ځواب پاتې کېږي 40 سره. نو 40 مساوي شو 8x. له دې ځای نه دواړه خواوې چې په 8 وویشو، موږ پوهېږو چې 8 په 8 سره ختم شي داسې، او دلته په 8 وویشل کېږي، x به مساوي شي له 15 سره. نو لیکو چې د x قیمت څو شو 15. او اوس راځو دا قیمت بیرته په هلته تمرین کې لیکو. نو x قیمت 15 شو، دلته لیکو 15، دا د قیمت شو. اوس دلته موږ ته وایي چې خپل دواړه ځوابونه د ګراف جوړولو لپاره وکاروئ. نو را به شو مونږه پوهېږو چې لومړی نقطه څه شی ده، -15 او -8. نو را به شو دلته به پیدا کړو -15 دا دی او -8 دا دی، دواړه دا نقطه راشي. دا مونږ سره شوه -15 او -8. دوهمه نقطه مونږ سره ده 15 او 8. x چې 15 شي y 8 ته راځي، نو دا نقطه راځي دې ځای کې. او اوس به له دې نه مونږ یو مستقیم خط تیر کړو. نو دا دې نه مستقیم خط مونږه تیر کړو. اوس راځو ځواب ارزو، دا به وګورو. نو ګورو چې ځواب هم زمونږ سم دی. همدارنګه لکه مونږ چې پیل کې ویلې دي د حل کولو لپاره دوه طریقې دي او مونږ هغه اوږده او ساده طریقه وکاروله، خو مونږ هغه بله طریقه وکاروو، په هغې سره ډېر ځل مونږ ته
ځوابونه په لاس راځي. نو راځو هغه طریقه هم ګورو. نو په لومړۍ طریقه کې مونږ لومړی د x قیمت واخیسته، دې کې مو واچو، د y قیمت هم لاسته راوړو، بیا په دوهم ځل کې د y قیمت واخیسته او د x قیمت هم لاسته راوړو. مونږ داسې هم کولی شو دا معادله مخکې نه ساده کړو. مثلا زه داسې لیکمه چې دا معادله ده 3-3x جمع اوه y مساوي کېږي 5x جمع 2y سره. نو اوس که چیرې زه غواړم چې مونږ سره دې طرف کې یوازې y پاتې شي، نو دغه x-ونه چې دي دا به له دې څخه څنګه کوو، ختمو. نو دا چې ختمو دې لپاره به 3x دې سره جمع کړو تر څو دا دې سره ختم شي. خو دا کار به مونږ دې خواته هم کوو، دلته به هم دا 3x ورسره جمع کوو ځکه دواړه خواوې مساواتو کې دي. همدارنګه که چیرې زه غواړم چې y مونږ سره دې لاس کې پاتې شي، نو دې ځای نه به y ورکوم. هغې ورکولو دپاره به دې سره دې نه به 2y منفي کړم او دې نه به هم 2y منفي کړم تر څو د مساواتو قیمت بدل نشي. نو دا به له دې سره خلاص شي، دلته به پاتې شي څومره 5y. دا به مساوي شي دا 2y به 2y سره ختم شي، دلته به پاتې شي 8x. نو دا چې اوس y دپاره حل کړو، y مساوي کېږي دواړه خواوې په 5 ویشل شي، ځواب پاتې کېږي 8/5x سره. نو دغه معادله دا عیني همدا معادله ده، خو دلته لږ څه بدل ترتیب کې لیکل شوي ده. ټول هغه قیمتونه چې دا معادله پکې صحیح راوځي دې کې هم صحیح راوځي. اوس دا ډېر اسانه دی. مونږ وایو که چیرې x -5 شي نو دلته -5 لیکو، 8/5 ضرب -5 5 سره خلاصېږي، y مساوي کېږي -8 سره. همدارنګه که چیرې مونږ وایو چې y مساوي 8 دي، نو موږ دې کې دا y قیمت کېښودلی شو 5 ضرب 8 مساوي کېږي 8x سره. نو پوهېږو چې 5 ضرب 8 مساوي 8x کېږي، نو x به مساوي څو وي؟ له 5 سره وي. دا یې تر ټولو لنډه طریقه ده. دلته مونږ سره ډېر ځای پکې وکارېدلو، ډېر کار مو وکړو. دلته مونږ یوازې د سپین ځای کې دا ټوله معادله حل کړه او قیمتونه مو لاسته راوړل.